चौकीदार पुलिस को बहाल करो। دا احتجاج کوونکي هغه پولیس رضاکار دي چې د نوکرو وباسل شوي دي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په 2 نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2020 کې د پیښور پولیسو افسر دوی له نوکرو ویستي دي او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د ویستلو وجه هم نه ده ښودلې. موږ خپلې پیسې هم نه غواړو، پیسې دی بس دی پوهېږه دی کار پوهېږه. موږ انصاف غواړو، موږ ته د خپله وردي واپس ملو شي په عزت سره. ولې چې الحمدلله دې پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې ډیوټیانې کړي دي او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د ملک ډېر خراب دي، خو موږ خپل سر نه بیا هم تېرو. ولې چې زموږ د وطن سره او د فورس سره زموږ مینه ده. موږ په دې کې الحمدلله زموږ ملګري شهیدان شوي هم دي، بالکل که پروف غواړي پروف هم ورکوو. ولا باوردي لګېدلي شهیدان شوي دي، هغې ته څه معاوضه میلو نه شوه. د احتجاجانو په وینا چې له 300 زیات رضاکارو ته د احتجاجونو کرونا او په محرم کې د ډیوټیانو په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو ټریننګ ورکړی دی. 2018 نه والي تر 2020 پورې زموږ نه چې کومې پراپر ډیوټۍ وي، هغه ډیوټۍ وي چې کوم نه خلک عوام د کوره بهر نه راوتل او زموږ دا نوجوانان هغې ته ولاړو او دوی دا ډیوټیانې کولي. دا فورس داسې فورس نه دی، دا په صدارت نظام کې ترمیم فورس جوړ شوی او دا فورس د پخوا نه د سن 1965-64 نه را روان دی. آخر چې تاسو موږ لرې کوئ، زموږ څه ګناه زموږ څه خطا خو موږ ته وښایې، د هغې په تحت باندې موږ لرې کې. د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پیښور پولیسو سره رابطه وکړه، خو د پیښور پولیسو په وینا چې د پیښور 294 رضاکار پولیس یې د پیښور ضلعي انتظامیې ته حواله کړي دي. د ضلعي انتظامیې د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.